کله چې د اباظ خلک په مازه کې رفلیدین کې جانب مقابل ورته وي ودا ببوجي دي کله چې به طور مثال حرکت دی ګوتل ورګي تحریک نن نس حدیث تزین لبارک راغلي دی ودا سره پان غونې پیسې شماري کله چې ته امین کوي ودا رمباړي وਹੀ که په سب کې جو خو سره ودرېږي ودا یو پلاني سره غونې ولاړ دي دا د څه خبرې دی الله عزوجل فرمایي چې د پیغمبر سنت طریقه له فتنه ویل وي سزا ور پورې وکړه د ایمان نه کنګال شو مونږ وایو امین بالجهر چې د اولاد پر نسبت سره اخبار وجدا چې د سفیان روایت دی او قوی دی ترمذی دی لیکلي د حرکت دی تحریک دی ګوتره دی کې مولانا صاحب نن حدیث دی یو باندې سندن کلام دی اتلس بالکل درست او امام سیوطی حدیث ذکر کړي چې امین په دریک امین سب سلام په دریک يهودو باندې بد معلومي لګيږي اسنه چې په يهودو کې راغش او سب بندي مبارک امام بخاری سے خپل جامع کې تقریبا سلام نمبر صفحه کې د نعمان ابن بشیر روایت پیش کړی دی چې الزاق الكعب بالكعب وملکم بالمنکب وګد وګي سره خنګره د خنګري سره ټچ کول دې پر استهزاء کول ډېر خلک دا کار کوي نو دا ناروا عمل دی دا نه پاک مسله ده بل صفت د منافق دار چې هغه ګمړی غوړه کوي په نسبت سره دین لا کله دین خبره چې راځي دین لکینو نه کینی خو کله ګمړی خبره ټول نه اول خط کې واقع دا خطرناک شی دی نو سوال پیدا لري چې دوی ګمړی په مقابل له هدایت دوسره خو د هدایت شته نه نو جواب دار مراد هدایت نه هدایت فطری ما من مولود ورسه مور پلار ګډوډ شي بل صفت د منافق دار چې همیشه د مسلمانانو مابین کې د جنگ جګړې اسباب برابر اول بعض خلک په دې کې ډیر ماهر دي دا قومونه مونږ جنگو خلک مونږ جنگو اغراء تیجی دي ته ویل شي نفاق او الله دا د يهودو صفات ذکر کړی دی بل صفت د منافق دار چې الالد والخصام سخت جګړه مار الته امام نصفی به درې تفسیر کړی دي چنګن د دین په باره کې چې تورته عمل کوو بس دلته تعالد کوي غوالا لکه څنګه غوا درنګ شي دی ولکه څه کوي غوالا لکه عمر سره څه کوي غوالا لکه کسب سره ونفسه غاده ابن جرير ابن كثير دی عمل کرا ولا